څوک چې خپله لاره نیسي منزلونو ته رسیږي، څوک چې خپله لاره نیسي منزلونو ته رسیږي، چې همت وي ملګری مقصدونو ته رسیږي، څوک چې مات کړي زنځیرونه د وسواس او د وهمونو، څوک چې مات کړي زنځیرونه د وسواس او د وهمونو، د یقین په وزرونو ارمانونو ته رسیږي، چې د پوهې او د فکر ډیوې بلې کړي په لار کې، چې د پوهې او د فکر ډیوې بلې کړي په لار کې، هغه قام د پرمختګ ټول پړاوونو ته رسیږي، چې د مینې په رڼا یې د نفاق تیارې کړي، چې د مینې په رڼا یې د نفاق تیارې کړي ماتې، هغه نوم د شرافت دې تاریخونو ته رسیږي، په تدبیر او په ډیر صبر وږمه خپله لاره باسي، په تدبیر او په ډیر صبر وږمه خپله لاره باسي، د کامیاب انسانانو صفتونو ته رسیږي، د کامیاب انسانانو صفتونو ته رسیږي. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صدق الله العظيم. قدرمنو او درنو میلمنو، د علم او پوهې درنو پالونکو، د شفا علمی او روغتیايي ګروپ محترم اجرائي رئیس دکتور محمد عریف صافی صاحب، د یاد ګروپ محترم اداری او تدریسی پرسونل، درنو استادانو، معزز مشرانو، قدرمن فارغانو، مهربان اولیاء کرامو او ټول محترم حاضرینو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نن ورځ د خوښۍ، ویاړ او هیلو هغه درنه او مبارک ورځ ده چې د پوهې په کاروان کې د زحمتونو ستړي مسافر خپل بریالي منزل ته رسیدلی دي، او د ژوند په کتاب کې له خاطرو او لاسته راوړنو ډکې نوې او روښانه پاڼې ورزیاتې کړي دي. دا محفل یوازې د فراغت ساده مراسم نه دي، بلکې د ارمانونو هغه ښکلی باغ دی چې د مور د دعا په اوبو خړوب شوی، د پلار د ملاتړ په سوري کې روزل شوی، او د استاد د زحمت په رڼا کې غوړېدلی دی. نن موږ د یو سفر پای نه، بلکې د یو نوي سفر، بلکې د یو نوي سپیڅلي سفر پیل مانځو. هغه سفر چې منزل د انسان خدمت، د ټولنې اصلاح او د وطن آبادی ده. ګرانو فارغان، تاسو هغه مشالونه یاست چې د جهل تیارو ته به د علم رڼا ورکوئ، او هغه سپینې پرښتې یاست چې د انسانیت دردونو ته به مرهم کیږئ. ګرانو حاضرینو، ځینې باران خوږ بولي، ځینې ګلابونه، خو زموږ زړونه له یو ډېر خوږ نوم سره تړلي دي، چې دا نایاب نوم ګران افغانستان نومیږي. افغانستان دا خاوره د میزان د انګورو په شان خوږه ده، زموږ روح ورسره تړلی دی او زموږ مینه ورسره رښتینې ده. دا وطن زموږ هویت دی، زموږ عزت دی، او زموږ د هیلو پاللو خاوره ده. که څه هم موږ تر اوسه د دې خاورې د مینې پور په بشپړ ډول نه دی ادا کړی، خو همدا نوي فارغان به د دې پور د ادا کولو لپاره د خدمت، صداقت او ژمنتیا تاریخ ولیکي. قدرمنو فارغانو، لکه څنګه چې خوشحال بابا وایي چې دستار تړي هزار دي، د دستار سړي پشمار دي. نو هڅه وکړئ چې یوازې د علم درلودونکي نه، بلکې د عمل، اخلاقو او رښتینې خدمت استازي اوسئ. دا فراغت د پای ټکی نه دی، بلکې د مسؤلیتونو اخیستلو پیل دی. له نن وروسته به ستاسو هر ګام د ولس د هیلو استازیتوب کوي، او هره پرېکړه به ستاسو د شخصیت هنداره وي. په پای کې یو ځل بیا تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. هیله لرم چې دا محفل به زموږ د زړونو په حافظه کې د تل لپاره روښانه پاتې شي. فراغت مو مبارک شه، ژوند مو له بریاو ډک، راتلونکی مو روښانه او لارې مو له امیدونو ډکې اوسه. افغانستان دې ژوندی وي.